بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. موږ نن غواړو چې د پښتو لیکنو په عملي بیلګو در سره تم شو. موږ ځینې شیان لیکو، البته زموږ د ګړنۍ ژبه او لیکنۍ ژبه سره توپیر لري. کوشش باید موږ دا وکړو چې هغه څه شی چې څنګه یې لولو هماغسې ولیکو. چې څنګه یې لولو او هماغسې ولیکو نو ښایي ستونزه نه وي. که ډېر تشبث پکې وکړو نو موږ د ولس هغه امانت چې موږ ته سپارلی دی ښایي هغه امانت سم سرته ونه رسوو. مثلا یوه جمله داسې ده چې خوشحال له نیرنګونو څخه خلک داسې آګاه کوي. که همدغه جمله لږه روانه کړو او د خپل ګړدود په پام کې نیولو سره یې ولیکو نو شاید موږ ته لږه اسانه وي. مثلا خوشحال پر انساني نیرنګونو خلک داسې پوهوي. لږه جمله زموږ اسانه شوه. یو خو دا دی چې آګاه کول پوهول دي. موږ سره د دې چې د آګاه کولو لفظ لرو په خپله ژبه کې کاروو یې، اما د آګاه کولو نه هدف پوهول دي. نو پوهول زموږ ډېر خپل دي. بل کوشش باید موږ دا وکړو چې اضافي حالتونه، منشئی حالت او سربلونه په ژبه کې سم وکارو. خوشحال له انساني نیرنګونو څخه خلک داسې آګاه کوي. ګورئ، له نیرنګونو دا له چې دی منشئی حالت دی. له د نیرنګ څخه منشا اخلي. په نیرنګ د پوهېدو په معنا نه راځي. خو که موږ دلته یو سربل وکارو، خوشحال پر انساني نیرنګونو خلک داسې پوهوي. یو خو دا دی چې موږ یو څه معیاري لیکدود ته ځو. بل دا دی چې ژبه اسانه کوو، ژبه موږ سختو نه. نو د ژبې د اسانوالي لپاره په خپله هغه څه کاروو چې زموږ په ولس کې شته دی او د ژبې لیک یې موږ ته اسانه کوي او روښانه کوي. بل دا چې مثلا په یو ځای کې مې ولوستل چې باطن د حیوان صفته خویونو څخه ډک وي یا دی. باطن د حیوان صفته خویونو څخه ډک وي. ګورئ، د دې دپاره چې دا جمله اسانه کړو، په ډېر اسانۍ حیواني خویونه لري یا حیواني خویونه ولري. نو باطن یې اول که دغه جمله موږ چاته وایو چې باطن یې د حیوان صفته خویونو څخه ډک دی، نو هغه مخاطب چې دی زموږ په رواني لحاظ موږ ته آماده نه دی چې دا زموږ مفهوم ډېر زر واخلي موږ نه. نو لازم څه شی دی؟ لازم دا دی چې باید موږ په دې وپوهیږو چې د ده هدف څه شی دی. هدف دا دی چې حیواني خویونه لري. ښه، اوس که چیرته موږ غواړو چې دا جمله لږه هنري کو او لفظي ښکلا ورکو، اسانه تغه خو دا ده چې حیواني خویونه لري. هدف هم دا دی. خو که لږه یې دغه کوو، لږ د الفاظ یې هنري کوو، نو پر باطن حیواني خویونو سیوری کړی دی. دا د لیک دپاره یوه ښه الفاظ دي چې موږ باید لیک په داسې الفاظ وکړو چې اول په غوږ ښه ولګېږي، په ذهن ښه ولګېږي او په ژبه په اسانۍ سره ادا شي. په ژبه په اسانۍ سره ادا کېږي دا حیواني خویونه لري یا ولري. خو پورته دغه چې دی اوس مثلا باطن د حیوان صفته خویونو څخه ډک وي یا دی. دا طبعا
جمله ثقلت لري، الفاظ درانه دي، زموږ د لوستونکي یا د اوریدونکي په غوږونو باندې ښه نه لګېږي. همدارنګه موږ وایو چې ځینې متنونو کې لولو خپلې قواوې په کار واچولې یا خپلې قواوې په کار واچوي. دا زموږ ژبه نه ده. که موږ یو چا ته وایو چې ته دې دا بالغ دلته په کار واچوه، دا خو ژبه نه ده، دا په ژبه کې یو ډول تشبث دی. نو که چېرته موږ وایو چې ته دا چاقو دي یو ځل په کار واچوه، خو موږ وایو چې په چاقو یې غوڅ که. اسانه ژبه زموږ هغه ده. یا که موږ پوښتنه کوو چې دا ستا چاقو کار کوي، نو موږ وایو چې چاقو دې کار کوي، چاقو تیره دی، یعنی هدف دا دی. موږ ژبه په مشکله کوو یا د مشکلاتو سره یې مخامخ کوو. نو اسانه خبره دا ده چې خپل ځواکونه وکاروي یا له خپله ځواکه کار واخلي، خپل ځواک جګړې ته چمتو کي. دا اسانه دی. زه د دې چې اصلا دا دری دغه ده چې قوای خود را به کار بیاندازند، خپل ځواکونه وکاروي یا په کار اچول، برا انداختن، په لاره اچول، دا ټول هغه نامانوسه کلمات دي. خپلې هلې ځلې په کار اچولې دي. خصوصا زموږ مطبوعاتي اوسنۍ مطبوعاتي ژبه دغه ده. خپلې هلې ځلې په کار اچولې دي یا خپلې هلې ځلې په لاره اچولې دي. بلکل دا ژبه موږ نه پردی کېږي. داسې هلې ځلې پیل کړي، داسې هلې ځلې کوي، په دې لټه کې دی، هغه په دې لټه کې دی، هغه په دې کار کوي. دا زموږ د ژبې هغه اسانه دغه دي کارول دي. دا کوم خاص کمال هم نه غواړي. مونږ ته څه شی غواړي؟ یو دقت غواړي، او دا غواړي چې موږ خپله ژبه څنګه چې وایو همدغسې یې ولیکو او لږ هغه قواعد او دغه سره برابر کو، فعلونه او ترکیبونه سره برابر کو. نور په دې کې کوم خاص هنر نشته دی. یوازې ژبه د ولس سره نږدې کول او ولس په ژبه پوهول دي. د مغلقو کلماتو او د ابهاماتو راوړل دا هنر نه دی. هنر موږ دا وایو چې په روانه او سلیسه ژبه باندې او په ښکلو الفاظو باندې چې لفظي ښکلا ولري، نو موږ دا دغه کوو. مثلا په شعرونو کې هم داسې ده. ما ډېر زه دا مثال ورکوم چې دغه اسانه ژبه، په اسانه ژبه د لمر وجود زغملی نه شي، د لمر نور نه مني، جانان مې خوی د پښتنو لري تربور نه مني. تاسو وګورئ د درویش صاحب په دې شعر کې کمې ثقیلې کلمې دي، کم ثقلت پکې دی. خوی، پښتانه، غرور، مغرور یا تربور د ټولنې یو واقعیت یې څومره په ښو الفاظو کې راخیستی دی. همدارنګه په نثرونو کې هم موږ دا کلمات ذکر کوو، نو چې په اسانه کلماتي او ثقلت ونه لري. یا ما یو ځای کې ولوستل چې دا ډول د ټولنو د تشکیل سبب ګرځي. ګوره چې دا ډول د ټولنو د تشکیل سبب ګرځي، دا څومره سخته خبره ده چې په همدې بڼه ټولنې جوړیږي. اسانه. اوس کله چې موږ دا خبره یو چاته کوو چې په همدې بڼه د ټولنې د تشکیل سبب ګرځي، ډېر اوږده کړه، ډېر هم جمله ثقیله کړه، خو همدا بڼه په همدې بڼه ټولنې جوړیږي یا په همدې شکل ټولنې جوړیږي. څومره اسانه ده. یا دا د ټولنو جوړولو بڼه ده، اسانه، یعنې هېڅ نوه دغه پکې نشته. یا یو ځای کې مې ولوستل یو متن لیکل، که نوموړې مفکورې ته د خپلو تجربو نه وګورو یا د خپلو تجربو نه ور وګورو. کله چې دغسې یو متن موږ لولو، دا ډېر سخت متن دی
اسانه که د خپلو تجربو په رڼا کې یا د مفکورې وارسو یو شي ته کتل په څه معنا خو هغه ته ارزونه زموږ شته دی. بل دا دی چې وروستۍ جمله د مخکې هغې په پرتله باندې په قوت کې جمله ده او دغه دی موږ ته یو دغه راکوي، یو ښه مفهوم راکوي. اولنۍ جملې دغه هم سخت دي، الفاظ یې سخت دي، ثقلت پکې دی او موږ ته څه راکوي هم نه. یا یوه جمله داسې ده چې په رعایت کولو سره یې انسان ته هوساینه ور په برخه کیږي، چې په رعایت کولو سره یې انسان ته هوساینه ور په برخه کیږي. که تاسو هم دا جمله د 5م یا 6م ټولګي شاګرد ته ووایي او داسې جمله ورته موږ لیکلي د پښتو په کتاب کې، فکر کوئ چې دغه ذهن به پې خلاص شي؟ هېڅکله نه. نو چې په پام کې نیولو سره یې انسان هوسا کیږي. که دا کار یې وکړه هوسا کیږي. ډېر اسانه. مثلا که هلته کېناستې دمه به شي، څومره اسانه خبره ده. خو که همدا ووایې چې هلته په د ناستې په رعایت کولو سره په هغه کوچ باندې په ناستې سره انسان ته د ناستې په رعایت کولو سره انسان ته هوساینه ور په برخه کیږي. خو لنډ که موږ داسې ووایو چې په هغه کوچ ته که کښېني دمه به شي. ګوره زموږ د لیکنۍ ژبې او د ګړنۍ ژبې ترمنځ موږ په لوی لاس یو واټن پیدا کړی دی او دا واټنونه باید موږ ختم کړو. په اسانۍ سره باید دا کار وشي. ګورئ دغه جمله چې تاسو ته د ناخوالو څخه د نجات لاره پیدا کوي، چې تاسو ته د ناخوالو څخه د نجات لاره پیدا کوي. خو اسانه، تاسو له ناخوالو ژغوري. هلته څومره اوږده شوې ده، کاغذ هم پې مصرفېږي، قلم هم پې مصرفېږي، که په کمپیوټر کې لیکو وخت هم ضایع کېږي او چارج هم په کمپیوټر مصرفېږي. ښه خبره دا ده چې موږ ډېر په اسانۍ سره ځینې شیان وکړو، سخت یې نه کړو، ثقیل یې نه کړو، ځکه ثقلت د ژبې د ستونزې را پیدا کوي. یا د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي. ما یوه جمله چېرته ولوسته، تاسو وګورئ د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي. یعنې معنا د سالنګ لاره به ځکه تړلې وي چې خلک تګ راتګ وکړي. کله موږ دا الفاظ دغسې سره راټولو چې مفهوم پکې ورکوو. په الفاظو کې باید مفهوم ورک نه کړي. موږ تېره ورځ د یوه ښه لیکوال په ځانګړنو کې دا خبره ولوسته چې یو ښه لیکوال باید کوشش دا وکړي چې د مفهوم او د الفاظو ترمنځ یا د معنا او د الفاظو ترمنځ یوه ښه همغږي رامنځته کړي. څه شی چې ته وایي او هغه غواړې چې خلکو ته یې ورسوې، هغه باید په داسې شکل باندې ورسوې چې مفهوم پکې ورک نه شي. که موږ وایو چې د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي، معنا دا چې د سالنګ لاره ځکه تړل شوې چې خلک تګ راتګ وکړي. نو که خلاصه شوه بیا ورباندې خلک تګ راتګ نشي کولی. په ځینو ژباړو کې موږ داسې یو دغه کوو چې مثلا دغه که بچیم هوښیار باش، بچیم هوشیار باش. تا که به هدف خود برسی. منگه دا سر رقم دغه کو. زویا هوښیار اوسه، زویا هوښیار اوسه ترڅو
خپل هدف ته ورسیږي. ګورئ دري سره موږ کار نه لرو چې هلته رقم ده د جمله، خو د پښتو د برخې ترجمه یې څه رقم ده؟ زویه هوښیار اوسه تر څو خپل هدف ته ورسیږي. معنا دا چې هوښیار اوسه چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي، یعنی معنا دا چې کله هدف ته ورسیدي مثلا بیا چې د هر څه کول کوې. هدف د هدف په توګه دلته تلقي نه دی، بلکې هدف د یوې وسیلې په توګه په دې جمله کې تلقي دی. لہذا همدې په ځای باندې که موږ چی ولیکو، زویه هوښیار اوسه چې خپل هدف ته ورسیږي، یعنی دلته په دې چی کې هدف د هدف په توګه تلقي شو، خو په ترڅو کې د هدف په توګه تلقي نه دی، بلکې د یوې وسیلې په توګه تلقي دی. زمونږ ځینې ویاندویان هم دا دغه کوي، لیک کې خو ډېر زیات دا د ترڅو دا د تاکي ترجمه ده. د دې تاکي ما مثلا هلته په سټیج باندې چې یو چاته بلنه ورکول کېږي، از فلانی محترم احتراما تقاضا به عمل می آید تا که روی استیج بیاین و بیانی خود را یا به اصطلاح صحبت خود را آغاز بکنه یا ارائه بفرمایه. چی شی البته تاکی دلته که موږ ترڅو ترجمه کوو، د تاکی نه هدف دا دی چې راشي فلانی دعوت کوو چې راشي او خپلې خبرې موږ ته واوروي یا خپله بیانیه واوروي. نو که دلته موږ چې وکارو فلانی ته بلنه ورکو، زیاتره موږ فلانی ته بلنه ورکو تر څو راشي خپلې خبرې موږ ته واوري، تر څو راشي. و څه ضرور دی تر څو ته؟ فلانی ته بلنه ورکو چې راشي او خپلې خبرې راته وکړي. ښه مثلا ته دلته کښېنه چې زه راغلم بیا به در سره خبرې وکړم. که زه یو چاته یم ته دلته کښېنه تر څو چې زه راغلم بیا به در سره خبرې وکړم. په لوی لاس دا تر څو موږ دغه کوو. البته زموږ په ژبه کې تر څو دا خپل ځای لري. دا موږ په دغو کې راوستی شو، په هغه په مورفیمونو کې راوستی شو، غالبا په مقیدو مورفیمونو کې چې خپله خاصه معنا نه لري، خو ولې یو محال سره چې په بله جمله کې راشي خپل دغه کوي. زه اوس مثلا دلته ته کښېنه، دا خصوصا په هغه دغه جملو کې راځي چې یو قید پکې وارد شي. ته دلته کښېنه تر څو چې زه نه یم راغلی ته مه ځه. دلته هم سره د دې چې دلته ته کښېنه چې زه نه یم راغلی ته مه ځه، خو دلته د یو ټینګار په خاطر باندې تر څو چې زه نه یم راغلی، یا د یو معترضه جملې په شکل باندې یا د یو قید په شکل باندې دلته دغه شي، د تاکید په شکل باندې دلته راځي. اما په ځینو ځایونو کې د دې استعمال ناسم دی. ښه همدارنګه چې د سالنګ لاره به مثلا د تګ لپاره تړلې وي، د سالنګ لاره به د مسافرو پر مخ تړلې وي. ګوره دلته د تړلو معنا څه ده؟ زموږ په جمله کې باید حتما یو منطقي تړاو وي. صحیح ده، فعل پکې شته، فاعل پکې شته، مفعول پکې شته، خو منطقي تړاو بیا پکې نه وي. موږ چې څه شی په الفاظو کې راټول کړي هغې باندې زموږ بیا بیرته سر نه خلاصېږي، یا که داسې موږ لیکلي په یو ځای کې هغه مفهوم نه ورکوي. لہذا د دې دپاره چې درست مفهوم ورکړي، ښه خبره دا ده چې زموږ دغه مشخص وي او واضح خبره موږ کړې وي، نه چې موږ خبره سخته کړې وي. نو د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي، نو دا خو صحیح نه ده. یعنې معنا دا چې تګ راتګ پې نه کېږي. د سالنګ لاره به د مسافرو پر مخ تړلې وي. اوس روښانه شو. یا د سالنګ لاره به د نقلیه وسایطو یا د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
کله چې د ترافیکو پر مخ تړلې وښودل شوه دا معنا چې لاره بنده ده او که د مسافرو او د پلي تګ او راتګ او ترافیکو پر مخ د بندښتې وښودل شو دا معنا لري چې ټوله لاره بنده ده. یا له همدې عمله د برېښنا پرچاوي رامنځته شوي. پرون مې په فیسبوک باندې یوه جمله داسې ولوسته. پرون برېښنا نه وه، داسې یو دغه راغی چې یو متن ما ولوسته په فیسبوک باندې، له همدې عمله د برېښنا پرچاوي رامنځته شوي. اوس که زه دا خبره کوم چې په بادپخ کې ډبې غورځېدلي دي یا د برېښنا پایې غورځېدلي، نو ځکه برېښنا نشته. نو دا خبره زه کومه کور ته خپل رالم، خپل کور کې دا خبره کومه چې هلته د برېښنا پایې غورځېدلي، صحیح شو، یا ډبې غورځېدلي، له همدې عمله د برېښنا پرچاوي رامنځته شوي. څومره سخته مې کړه خبره، ځکه برېښنا نشته، خلاص. نو ځکه چې په پایې غورځېدلي، نو ځکه برېښنا نشته. همدارنګه په کور کې موږ وایو که نه چې د شتون کلمه چې اوس یې موږ کله کله بې ځایه کاروو، که موږ ووایو چې په کور کې ډوډۍ شتون لري، دا نو څومره سخته هم کړه دا ژبه، څومره هم تشبث پکې وکړو د اسانه ژبې. یو څوک و هغه خپل کور ته راغلی و، نو داسې اوږد اوږد په کټ کې غځېدلی و، نه پوهېږم دې وخت کې د مکتب دی که د پوهنتون محصل دی. نو خپلې مور ته ویلي چې مورې، نو دی لکه چې د ساینس پوهنځي کې و یا کیمیا سره ډېره علاقه لرله، مورې لکه H2O خو راوړه. هغې ورته ویلي چې و بچیه دا H2O څه شی دی، زه خو پوه نه شوم دا ته څه وایې؟ ویل یاره مورې کیمیا دې ډېره کمزورې ده. نو موږ وایو چې که چېرته موږ داسې الفاظ کارو چې نور پرې نه پوهېږي، نو هغوی به راپورې ونه خاندي چې په کور کې ډوډۍ شتون لري که یې نه لري. نو دا خو زموږ ژبه نه ده. نو زموږ ژبه دا ده چې موږ وایو چې په کور کې ډوډۍ شته که نه. په کور کې د ډوډۍ شتهوالی او نشتوالی موږ ته په اسانه الفاظو پکار دی چې موږ پوښتنه کوو. په هر صورت دا بیلګې د دې لپاره دي چې ګڼې نورې بیلګې هم موږ لرو چې موږ یو سخت متن څنګه اسانولی شو. د دې لپاره ځینو لیکوالو خصوصا استاد صمیم د ګندهارا په مجله کې ډېرې لیکنې داسې وکړې، یا په هیله مجله کې چې هغه وخت کې خپرېدله پېښور نه، ډېرې لیکنې داسې وي چې هغوی به کولې او د ساده ژبې د لیکلو تلقیني کولو. ځینې خلکو داسې فکر کوي چې کنې استاز ژبه سختۍ، خو نه، ما ته چې خپله معلومات دی هغوی ډېر اسانه لیکله، او دا کومو مثالونو ته چې ما دلته اشاره وکړه په همدغسې شکل باندې هغوی هم د ژبې دغه مثالونه راوړل. د دې ګټه موږ ته دا ده چې موږ ساده ژبه وکارو، لوستونکی موږ راخپلولی شو. کمال په دې کې نه دی چې موږ د سخت ویونه وکارو. موږ باید خپل مخاطب ته وګورو چې مخاطب زما لیکنه څومره جذبولی شي. که ستاسو پام یې په تېرو لیکنو کې موږ دا خبره وکړه چې یوه دغه دا ده چې څنګه یې ولیکو. دلته چې د عملي بیلګې ما ذکر کړې، په اوله کې ما دلته ولیکل چې څنګه یې ولیکو. څنګه یې چې لیکو د دې عملي بیلګو، اول باید زمونږ پام خپل مخاطب ته وي چې زما مخاطب آیا دا څه شی چې زه وایم دا جذبولی شي که یې نشي جذبولی. که یې جذبولی شي دا ښه خبره ده، اما که یو شی نشي جذبولی دا ګرانه ده ورته. بل هغه نثرونه چې ساده لیکل شوي وي، د الفت صاحب نثر ولې خلک ډېر خوښوي؟ هغه د نثر د خوښولو یو لامل دا ده چې د الفت صاحب نثر په ډېره اسانه او ساده ژبه لیکل شوی دی، که نثر دی او که نظم دی.
کله چې د هغه نثر او نظم دواړه موږ ګورو موږ ته خوند راکوي. او د ډېرو لیکوالو دغه دا دی چې الفت صاحب چې شی لیکلی دی وایي د نظم نه نثر کې ډېره ښه دغه دی، هغه د الفاظو ښه هماهنګي ده. نو زما مخاطب چې په څه شي خوشحالیږي، موږ او تاسو باید خپله لیکنه دومره هم نه غورځو، دومره لاندې هم نه کړو چې مخاطب بالکل هغه پرې نه پوهېږي بالکل، یا ډېره سطحي ورته معلومه شي. د هغه د راجګولو هڅه هم باید وکړو، هنر هم پکې وساتو، اما په ساده او هنري ژبه لیک کول دا زموږ لپاره ډېر په زړه پورې دي یا زموږ لپاره ډېر ګټور دي. دا موږ نه وایو چې زموږ په لیک کې د منطق نه وي، نه، منطق دې پکې، خو منطق په ساده الفاظو کې، په ډېرو کلکو او ثقیلو الفاظو کې نه. ثقلت چې څوک الفاظو ته ورکوي هغه به یو بل هنریت هم ورکوي، یا ابهام هم شته خو ورسره هنریت هم شته، هغه به بله ځانګړنه ده، هغه یو بیل بحث دی چې موږ ورباندې غږیږو. اما که موږ دغه کوو، هنري لیکنې کوو، ساده نثر لیکو، دا هر شی هر رقم نثر چې لیکو تر ډېره مو هڅه باید دی چې روان او سلیس وي او د خلکو د پوهاوي وړ وګرځي. نو ستاسو لپاره د نن ورځې درس زموږ همدومره و. هیله ده چې په نورو درسونو کې به هم راسره اوسئ. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.